محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں وَيَمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولدا او د مازیګر د منځ وخت نږدې شو. صحابه د چاراندام د اوبو تلاش وکړ خو پیدا یې نه کړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راتګ وکړې شو د چاراندام په اوبو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس مبارک په دغه لوښ کې کېښو او خلکو ته امر وکړ صحابه ته چې د دې اوبو نه چاراندام کوي. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وای ما وبولی دے چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ګوتو مبارکونه لاندې را روانې وي. اوبر اتلی راتلی تر دې پورې چې ټول صحابه پاغه باندې چاراندام وکړ. دا د حدیث ترجمه د حدیث وضاحت دا ده د ټولو نه اخیری صحابي ډیر عمر والا صحابي حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدا دا حضور شرط مدینه منوره کې یو بازار بلګیدا غي ته زوراوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره 800 صحابه بعض علماء وی 400 صحابه ور سره بعض علماء وی 300 سو کوئی یو سلو پینزلس سو کاتیا صحابه یاد یو سو کاویا صحابه یاد او د مازیګر ټیم راغې. نو صحابه د چاراندام د اوبو تلاش کو خو چا پیدا نکړي. عربو کې د اوبو ډیره سختی ده. اوسم چلار سي بیا پته لګي دی حاجانو ته دی بلډینګونو ته پټینکرو کې اوبه راوړي. نو انتهایی د احتیاط سره غوي اوبه استعمالي. نو هغه د چاراندام اوبو کته خو پیدا نه کړي. نور روایتو کې راځي چې یا په کوزه کې یا په لوښي کې یا په پیالای کې چا ورته اوبه راوړي چې صاحب دا لګم پیدا کړي. نو بعض علماء وی د غلوخي کې دومره اوبه وي چې د یو کس چاراندام پیله کېدو. نو اوبه د یو کس وي او کسانه تسوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوت مبارکه پاغه اوبو کې دن نکړي. بعض روایتو کې راځي چې حضور ګوت مبارک وینځلې مستعملی اوبه په دی اوبو کې واچول. هغه کې الله پاک ډیرواله پیدا ک. او عام روایتو کې دادی چې حضور پاکه ګوت مبارک وردن نکړي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ګوتو د میزنا
کته طرف نه اوبه را روانې شوې. نورو روایاتو کې راځي داسې پوارې به یې کولې لکه یو سړی چې مشین چالو کړي او پیپ باندې ګوته کېږدي او په تیزۍ باندې اوبه ځي، دقسې اوبه ترې روانې وي د حضور د ګوته مبارک. دومره ډېرې اوبه ترې راووتې چې ټولو صحابهو په هغې چارندام وکړ. دا د رسول الله مبارک معجزه وه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ګوتو مبارکو نه اوبه روانېدلو باره کې ډېر روایات راغلي. یو روایت کې دا راځي حضور سره صحابه مدینه منورې نه بهر وتیو، د مونځ ټیم راغی نو مونځ مې نو اوبه تالاش دیو کوبې پیدا نه کړې. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ولېږل وګورئ چېرته اوبه را پیدا کړه. هغوی ډېر لرې لاړه او یو ډېرکۍ و هغې د پاسه وخته. یو بوډۍ را روانه ده او په اوښه باندې دوه مشکونه ایښي دي د اوبو ډک. دا صحابي ورغی او هغه بوډۍ ته وایي دې کې څه دي؟ وایي دې کې خو اوبه دي. وایي د رسول الله مبارک صحابو ته د اوبو ضرورت دی د چارندام، اوبه راله راکه چې موږ چارندام وکړو. وایي نه، اوبه نشم درکولی. ولې؟ وایي پرون دا وخت د کلي نه وتې وم د اوبو دپاره، ایله اوس رسېدم، 40 ګنټې مزل مې کړی دی اوبو پسې، نو څنګه اوبه دله درکم؟ صحابه ورته وی اوبه خو به خامخا راکړي. هغه اوښې د مهار نه ونیوه او نبي علیه صلات وسلام ته راو قربان دغه یو بوډۍ او دغه 2 مشکه د اوبو ورسره دي. حضور ورته وفرمیل اوبه راکړه. وایي نشم درکولی. حضور وفرمیل اوبه خو به خامخا راکړي. یو مشکی کلاو کو د هغې نه جام کې لږې اوبه راواغست، بیا ورته مشک واپس وتړه، بیا بل کلاو کو د هغې نه لږې اوبه راواغستې مشک ورته وتړه، او بیا پکې حضور علیه السلام دغه اوبو کې ګوتې مبارکې ښکته کړې، د هغې نه چینی روانې شوې. ټولو صحابه کرامو پې چارندام وکړه. یو صحابي ورته وفرمیل قربان زما غسل ته ضرورت ته. وی بالټی راوړه. هغه ته بالټی ډک. نو رسول الله مبارک ډیر خوش اخلاق او هغه بوډۍ ته وی ګورې موږ ستا اوبه کمې کړي نه دي. هغه وی قربان اوبه زیاتې شوي دي، مخکې به دې مشکې خلا وه تشوالی نو چې خوځېده به نو داسې اواز به یې کو، او اوس هغه اواز هم بند که، پته ولګېدله چې معمولي د حواز هم پکې نشته، اوبه ډېرې شوې. بیا حضور فرمیل دی بوډۍ د سره ډېر احسان، ستوان کجوري چنده راجمع کوي، هغې وله راجمع که داسې یو پنډې ورته تیار کړه، هغې ورته د 2 مشکونو په منځ کې کېښوی دا کلي ته یوسه. کلي ته لاړه، هغوی ورته وی ډېر وخت یې تېر کړ، قصه یې ورته وکړه، ټول کلی راغی په رسول الله مبارک باندې ایمان راوړ. په دې حدیث کې مونږ او تاسو ته غټې مسلې 2 دي. ګورئ، یوه مسله ده چې د مونځ ټیم راشي نو سړی به د چاراندام د اوبو غم کوي. د مونځ د داخلېدلو نه پیله چاراندام کول مستحب دي، او چې بیا مونځ داخل شي نو د اوبو طلب د چاراندام د اوبو طلب بیا واجب شي، اوبه به بیا پیدا کې او مخکې طلب مستحب دی. نو ګوره دا وخت داخل شو
تر اوسه پورې صحابه د اوبو طلب نه کو، نو حضور ورته سو نه وي، خو چې وخت داخل شو نو بیا هغوی تلاش شروع کړ. د علماو یې پته ولګېدله چې د وخت د داخلېدلو نه پهله د اوبو تلاش مستحب دی، واجب نه دی، او چې وخت داخل شي بیا به اوبه ګورې. بیا پکې ضروری ده د چاراندام اوبه پیدا کول. دویم پکې لویه خبره ده چې په دې کې د رسول الله مبارک معجزه ده. دنیا کې دو قسمه کارونه کېږي، یو د عادت موافق او یو د عادت خلاف. نور دا د مشرق نه راخیږي او مغرب ته کوزیږي، دیتا موافق العادت وای. چال الله پاک بچی ورکای، ځان له بواده کوي نو بچی بدر کوي، خزه بخاون کوي نو الله بوله بچی ورکای، اور سوزول کوي، دریاب ډوبول کوي. باران نه چې ځان بچکې نو چترۍ به پزان ودرې، ګرمۍ نه چې ځان بچکې نو ځان باندې بچن چترۍ یا سوري لاندې به ودرې. کله کله الله پاک د دې خلاف کوي. نور د مغرب نه روخیږي واپس سلیمان علیہ السلام ته الله پاک راخیجول. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ته الله پاک واپس کړو. ان شاء الله خپل ځای کې بدا واقعات راشي. دې ته مخالف العادت کار وای چې وعدو کې الله به بچي درکې. آدم علیہ السلام وعده نه وکړ او لوري الله پاک ورکړه حوا رضی الله تعالی عنها. دغه رنګ خزه چې وعده وکي نو الله بچي ورکړي. مریم علیہ السلام وعده نه وکړ، الله ورته بچي ورکړ عیسی علیہ السلام. کله نه پلار ته ضرورت یو نه مور ته، لکه په خپل آدم علیہ السلام. دریاب اوبوي او ډوبول نه کوي، لکه صحابه او ډله په دریاب تیرېدل نو نه ډوبې نه کړه. اور یو سوزول نه کوي، لکه ابراهیم علیہ السلام یو نه سوزو. نورم مشهور واقعات دي. نو دې ټولو ته خارق العادت کار وای. نو دا الله پاک چې دنیا کې ښکارا کوي نو د چا په لاس. نو کداغه سړی دعوت د نبوت کول نو دې ته معجزه وای، او کدا عبادت نبوت نه کولو خسړ او د الله بزرگ ولیو دې ته بیا کرامت وای، او که عام مؤمنو نو دې ته بیا معونت وای، او که کافرو نو دې ته بیا اهانت وای. سلور نمونه دي سیز یو ده، معجزه او کرامت او معونت او اهانت. نو دا د حضور لوی معجزه ده. د ګوتو مبارکونه اوبه روانېدل، او دا معجزه د موسی علیہ السلام د معجزې نه ډېره اعلی وګورئ. موسی علیہ السلام ته الله معجزه ورکړې وه، د کاڼي نه اوبه روانې کړې. نو کاڼي نه اوبه روانېدل معجزه ده، خو عام دا ټولې اوبه د کاڼو نه را روانې، خو د ګوتو نه اوبه روانېدل دا د رسول الله مبارک نه علاوه د چا د ګوتو نه دومره اوبه روانې نه دي. نو د حضور معجزه ده. پکې مختلف معجزات ته رسول الله مبارک دي، خپل خپل ځای کې به ان شاء الله راځي، او علماء په مستقل کتابونه هم لیکلي. درم نمبر یو مسله علماء دلته ذکر کوي، هغه دا چې دا چا حضور ته په پیاله کې یا په کوزه کې اوبه راوړې، نو دا خو د یو کس ملکو، نو حضور ته د یو کس اوبه څنګه ټولو خلکو له ورکړې، ټول صحابه ته دا د چاراندام اوبه خو د یو کس وي، هغه نه حضور اجازت نه دی غوښتی. ټیک ده د حضور د ګوتو مبارکو نه اوبه روانې شوې، خو لیکن هغه اوبه خو وي که نه. نو علما د دې دوه جواب کوي. یو جواب دا دی چې کله ضرورت پیښ شي که نه، نو بیا ملکیت اوچت شي. ګورئ
املاک په وخت د ضرورت کې اوچتیږي، ضرورت پیښ شي او یو څیز پوری تو نه هر سړی په وخت د ضرورت کې استعمالولی شي. دویم نمبر جواب دا کوي چې حضور د دې ټول امت پلار دی. الحمدلله هغه سړی چې اوبه راوړي نو رسول الله مبارک ته ورکړي، نو دا د حضور ملک شو. نو رسول الله مبارک خود امت پلار دی، نو ټولو امتیانو صحابه باندې تقسیم کړي. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت زکو نو غوښتو چې مسله دا د انت و مالک لیابیکا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی بچی طویلی تو ستا مال ستا د پلار دی، نو پلار بغیر اجازت د بچی مال استعمالو لیشی په وخت ضرورت کې. پلار کده په وخت ضرورت کې د بچی د مال تاسو نو کیس خبره نشته، دا غلا نه ده. زکه د پلار نفقه او خرچه دا په بچی باندې ده. نو کم بچی چې د پلار خرچه نه مني نو پلار ته پټولې شي، دا ګناهګار نه ده، زکه د پلار په بچی باندې حق ده. اوس خدا سے دور ده چې بچی د پلارانو حق نه مني، زمړوي خپل کار وکای چې د شپېتو شنو بیا عقل وي په وتوش، یا چې د شپېتو شنو بیا د وشتو شي. دا سینه ده چې د شپېتو شي عقل خو نورم پوخ شو، دا ته چې قمقل وي او متیازې د نشو کولی او کار د خراب تی د کور نه شړلی وي که په اوږه به یې ګرځول. نو پلار خو ډېر لوی حق دی. رسول الله مبارک ابوالامت دی، د ټول امت پلار دی، بغیر اجازت د یو صحابي د یو امتی مال استعمالولی شي. څه خبره پکې نشته. دریم نمبر مسئله پکې دا ده چې دا اوبه وي، اوبه وي. دریو خبرو ته خیال کوئ. یو ته اوبه وي، دویم ته هوا وي، او دریم ته چې دی نو نور وي. زمون فقها وای اوبو نه هر قسم نفع اغسته شي، عام اوبو کې د اچا ضرورت اجازت ته ضرورت نشته. د نیرو بشوی چاراندام په کولې شي، لوخي پینځلې شي، ان کوم اوبو چې تقسیم شودای لکه زمونږ استادو د علاقې دا اوبو په ګنټو باندې تقسیم دي. نظمکه پی اوبا کولے نشی، خو عام چارندام پی کولے شی، لوخی پینزلے شی، جامی پی بغیر اجازتا. خو چه کم سیس کے تقسیم راغلے چه اغی تزمکه وی نو اغی کے بغیر اجازتا نشی استعمالو. او کم اوبو چه دا سمندر دی، دا دریاب دی، دا نیرون دی، نو اغا بغیر اجازتا ہر قسم فیدت یا غستیش. دا قرنگ ہوا هم ہر قسم فیدت یا دا قرنگ نور هم. بعض خلق دا وای چې اوس دا سولر راغوتی دي، وی دا به تاسو نه استعمالوئ نور ته په تکلیف رسی. نو دا یو سړی مسله کړې دا د بونیر دی. نو ما وی که دا روغ وی نو دا کله د دې خبرې دلیل دی چې روغ نه دی. زمونږ شریعت وای سړی د نور نه هر قسمه فایده اخیستی شي، د اوبو نه هر قسمه فایده اخیستی شي، د هوا نه هر قسمه فایده اخیستی شي. هدایه کې راغلی دی څوک چې څنګه فایده لی نو څوک یې منې کولی نشي. دا خبره ټیک نه ده چې څوک کوئی سولر مه لګوئ، شیشې مه لګوئ او دې سره نور کمزوری کېږي او دا ستا نور نه دی، دا د رب کائنات بجلی ده. دا اللہ بندہ نور خو چې دی سلورم اسمان کې دی. پہله خو ته تپوس وکړه نور سلورم اسمان کې دی. حضرت ابو هریره سے فرمائی وی د نور مخبره ده مونږ او تاسو ته اشاره خو دومره تیز رڼا والا دی سلورم اسمان کې دی او دا درې اسمانونو په منځ کې فاصله ده او بیا هم دومره رڼا کوي.
یو اسمان د بل اسمان نه 1500 کاله د بجلی د مزل په اندازه لري دی، او یو اسمان دومره پیړ دی چې 1500 کاله د بجلی مزل پې کېږي. اندازه اوس لګوه چې نور موږ نه څومره لري دی، او موږ ته شاده مخ هم نه ده، مخې بره ملکوت طرف ته ده، او موږ ته شاده او دومره ګرمي جوړی. نو روا دي دې کې څه خبره نشته. نو دا د حضور معجزه وه، او مونږ او تاسو ته پکې دغه نصیحت دی چې د موس ټیم راشي د اوبو چارندام د اوبو تلاش بکې پیدا کې به وروسته انشاءالله دا مسله را روانه ده. که اوبه دې پیدا نه کړې نو بیا به تیمم وایي، او که ملګري سره دې اوبه وي نو غواړې به دي. که هغه په پیسو خرڅولې او تا سره هغومره پیسې وي نو بیا به پیسې ورکوې او په پیسو یې بیا تیالې. او که د هغه ریټ سیواو عام بازار کې اوبه ارزانه وي او هغه ګرانې خرڅولې، بیا تاسو تا خوښه ده که په پیسو تې اوبالې او که تیمم وهي. نو دا مسله به انشاءالله بیا وروستو راځي. درود شریف وایه اللهم صل علی